هوشیار او عاقل انسان باید د آخرت فکر د آخرت سوچ لزان سره ولري. ځکه امام ابن خثیم رحمه الله وایي چې مررت بمکتب فرأیت صبیا یبکی. یو مکتب باندې تیریدم، یو ماشوم ولاړ و ژړل. ما ورته ویل بچیه ولې ژاړې؟ نو هغه ماشوم راته ویل چې غدن یوم الخمیس، سبا د پنجشنبې ورځ ده یا د جمعې شپه ده، او زه خپل استاذ ته ورځم او دا زموږ استاذ یا معلم د پنجشنبې په ورځ باندې زموږ څخه د دې ټولې جمعې درس غواړي، حساب را سره کوي، او د دې جمعې دغه درس ما نه دی زده کړی، حساب نه سم ورکولی. نو امام ابن خثیم رحمه الله دلته ډېر فکر واخیستی. بیا د هغه وروسته دا وایي چې ما د ځانه سره دا وویل فکیف بی اذا کان یوم القیامه، زه به بیا د قیامت په ورځ باندې څنګه یم چې زما سره د ټول عمر حساب کیږي، او هغه حساب د الله رب العالمین په وړاندې کیږي، او داسې حساب چې په هغه کې د ذرې قدر شی هم نه هیر سوی نه ورک سوی، د دې هر څه چې په ژوند کې مې کړي حساب را سره کیږي. نو زه ولې باید ونه ژاړم پر خپل راتلونکي باندې، او ولې داسې ژوند ونه کم چې بیا د قیامت په ورځ باندې الله تعالی ته حساب پیش کم، او هغه حساب کتاب اسانه را سره وسي. نو په لحاظه موږ او تاسې ټول دې شي ته باید متوجه سو چې د قیامت ورځ را روانه ده، موږ چاره نه ځینې لرو او حساب لازمي را سره کیږي. نو خپل آخرت ته باید متوجه سو او داسې عمل وکړو او داسې ژوند وکړو چې سبا مو هغه حساب اسانه وسي، او پر دې ژوند باندې باید غور وکړو چې دا ژوند باید څنګه تیر کو او څنګه د شریعت په چوکاټ کې دننه را باندې تیر سي. په اسلام کې دننه گزاره، په شریعت کې دننه ژوند کول، دا خپل ژوند، خپل کورنۍ، خپل کشران، اصل کې خپل ځان، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سنتو باندې برابرول ډیر اسانه دي. بس د سنت څخه خپل ژوند شروع که، دا کار به پر سنت برابر کوم، دا کار به د سنتو موافق کوم، دا کار به د شریعت موافق کوم. کم کار چې د شریعت خلاف وي خپله د هغه اجتناب کوه، په هغه کې نه د دې دنیا ګټه شته نه د آخرت ګټه شته. نو ولې یې کوې؟ یوازې د شریعت خلاف کار، هغه باندې شیطان خوشحاله کیږي. ولې خوشحاله کوې؟ بس خپل د نفس کنټرول که او خپل ځان د دنیا د خواهشاتو را وګرځوه، بس شریعت ته متوجه که، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته متوجه که. د ژوند ډیر اسانه پر سنتو باندې برابریږي او ډیر اسانه پر شریعت باندې تیریږي چې بیا مو د قیامت ورځ په سپین مخ وي او کامیاب یو. درنو اوریدونکو، تاسو د مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست چې د معارف الاسلام ادارې لخوا نشر سو.